ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د هاوین په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکم. ملګرو که تاسو هم د درې مورچل سریال اداکارې هاوین مینوال یې نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د هاوین د لایف زندگی او ډرامو، فلمونو او سریالونو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکوم. نو ملګرو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ. ویډیو ډیره نه اوږدوم، خو زیاتو ملګرو به ما نه غوښتنه کوله ماته به کمنټس کولو چې سمیع الله بای موږ ته د هاوین په اړه معلومات راوړئ. نو که تم د چا مینوال نو د خپل خوښي هیرو یا اداکارې نوم ماته په کمنټس کې ولیکه چې راتلونکي ویډیو ستا په کمنټ باندې جوړه کما او ستا د خوښي هیرو ټولې ډرامې، سریالونه او فلمونه تا سره شریک کما. نو راځئ ملګرو ویډیو ډیره زیاته نه اوږدوو، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، دا در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې داسې خوندورې ښایسته او زبردست ویډیوګانې تاسو ته پر وخت ملاویږي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د درې مورچل سریال اداکارې هاوین خپل اصلي نوم ګلشا کوچک یلدیز دی او ملګرو په 29 جون 1987 کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیدا شوې ده چې اوس مهال یې عمر 38 سال دی. ملګرو د ګلشا کوچک وزن 60 کیلوګرام دی او په 2013 کال کې ډرامو ایکټینګ کولو ته راووته او ملګرو د درې مورچل سریال اداکارې هاوین په 2014 کال کې واده وکړو او ملګرو د خاوند نوم یې تامر چنار دی او ملګرو اوس مهال یوه لور هم لري. ملګرو د درې مورچل سریال اداکارې هاوین ذاتي رهایش د ترکیې په استنبول ښار کې شوی دی او ملګرو که تعلیم ته یې راشو نو د ګرافیک ډیزاین کې ډیره زیاته وړتیا لري او ملګرو د درې مورچل سریال اداکارې هاوین روزګار هم ګرافیک ډیزاینینګ او اداکاري ده. نو ملګرو دې په ټولو دریو سریالونو کې کار کړی دی. د درې واړو سریالونو نومونه به هم درکوم، انځورونه به هم درته په سکرین باندې درښایم. خو که ویډیو تاسو تر دغه ځای پورې کتلې وي نو په کمنټ کې ماته ملګرو بلیک یعنی تور دل ټایپ کوي چې ماته پته ولګي چې دغه ملګري زما ویډیو تر دغه ځای پورې وکته. نو راځئ اوس یې را سره د ډرامو انځورونه په سکرین باندې وګورئ. ملګرو پیلنی چې کوم سریال راغلی دی هغه به تاسو هم کتلی وي، که کتلی وي نو په کمنټ کې راته اوکې ولیکئ. د درې مورچل په نوم دی او په دغه سریال کې د هاوین په نوم باندې رول لوبولی دی. ملګرو دا را سره وګورئ، دا 2 نمبر دی او دغه 3 نمبر دی. ملګرو هاوین په ټولو دریو سریالونو کې کار کړی دی. د دریو واړو سریالونو نومونه مې هم در سره شیر کړل، انځورونه مې هم در سره شیر کړل. نو په کمنټ کې ماته ووایئ چې راتلونکي ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. نو راځئ اوس را سره د هاوین د 2015 کال نوي انځورونه وګورئ. خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې داسې خوندورې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته پر وخت ملاویږي. نو راځئ اوس یې را سره د 2015 کال نوي انځورونه په سکرین وګورئ.